لګورورو لاسونه درانه کوکړل وای خدایا اخو چې کړه لاسونه دیږي کې چې دیږي په چوکه کم ته چوټو کی یا ما لا تا چې کوم کار وکړو کنه وای نو په بوډاوالو دی واپس ځوان کړم قربان دې شم په بیا ځوان باندې وای خدای دې مالي په توبه مې ستاسو کنه مني هغه دلی وای دا څه خبره کې خدای دې خوشاله کړه ما یاد چې چې څه ته دې زړه کېږي نو ما ته وایه کنه ولې نو چې تا ته نه ویم نو چا ته به ویم هم تا ته به ویم او خبره پټه ساته د نظره نشي او کنه څوک به چا ته غږ د کوم ګیدې سترګې به مې مړه کړي د خلکو خو ده چې نظرونه چې الله یا الله تا ته مې توبه دا خبره پرېږده په دې کور کې چې دا کمینګو ده کنه دغه د هغې نه م ځان ساته هغه ډېره کوډماره جادوګره ښځه ده چېرته په جادوانو مړه نه کړي ځان ته ګورې هر وخت لوګې کوه او کنه نظر ده ورېږه چې تا له زه 1 کیلو سپیننګي راله راوړه او کنه خدایه یا بچی لخیر راځي خدای دې وبخه وای تا خو داسې مونږ ته څه چل شوی دی ولې خشاکوم برته نه داس اخیر عمر باندې په شرمولو ته خدای د دې جولې خاطر وکړه تا دې ډېر څه ضرورت و یا لکه خدای دې بې انصافه د خدای بې انصافه خو زه مې خوشحالي غوښته یو څو ورځې مې په 2 میله وکړې ښه زړه دې خوشحالي غوښته ویم پلاره ستا د لاسه خو زه بار نشم وتلی وختي له هغه بوډا مخې له راغی ما ته ویل تاسو کره څه چل دی چې دا ډزې دي نو ته ما ته ده ووایه زه به ورته سیم چې ډزې نه څه دي یا لکه خفه کېږم اته 9 میاشتې پس به دې یارونو شي او یا به دې خونو شي خوشحالېږه د خدای بې انصافه خوشحالېږم نه بل د خدای او د دې جوړې خاطر وکړه مشر سړی ولې په شرمولو شرمې نو دا د دې وختو دوس الله ورکړه ده ما باندې الله په دې سپینه ږیره او دې ښځې ته خدای په دې سپین سر پې خدای بچي په دې کې به ته څه وې نه دا د الله کار چې الله پاک په ما رحم وکړو ستا په ښځه دې وکړي که نه ته رحم وکړو به دا شرم بس ته بیبي د خدای خاطر وکړي د څه شرم و ته څه کې څه لیکې به یا لکه د خدای بې انصافه ما څه غلط کار خو نه دی کړی یا مې توبه استغفار څه ګناه کړې ده نکاح ښکلې ښځه مې ده اوس چې ما له خدای ډاکه نو تاسو ولې خفه کېږئ او کلي ولې خفه حلال مېړه مې ده اور مه بله واپس زه به دې خلکو ته څه چې زما ورورو شو یا مې خورو شوه نو ولې څه چلو شو ولې چې خلکو کېږي نه دا ډېر چاپېر د خلکو کېږي نه نو که ما له خدای په دې سپینه ږیره خدای ډاکه څه بده خو نه ده الله څه بده خو نه ده ته ما ته ده ووایه چې زما 40 کاله عمر دی خو په سپین سر مې د چا بچي م نه لیدلي بس دی پلاره بس دی نه نو اوس څه وکړمه نو څوک یې زه څوک یم زه به دې خلکو له څه جواب ورکړم یا ښځې دا سړي خو لیونی شوي دا زوی دی دا په تاسې چل شي ولې ګرمۍ والي ګرمۍ نیم والې سترګې چا سره نشم لګولی اول څه چلو خور دې چا سره وتښتې چې دې سترګې چا سره نشم لګولی الله دا ښه ده چې خدای خور نه ده راکړې ګینې دا شرم به پکې لا الله بله ګرم کي داسې چل دی هېڅ پته نه لګي چې الله څه کوي یا د خدای بې انصافه ته څه لیوني نه څه چلو شو دا د هر چا کېږي نه خبره خو دې ټیک ده خو په دې سپین سر نور نه ښایي نه ښایي دا خو زمونږ کار ده خدای کار دی خدای کار خو بېشکه دی دې ډبره نه لیکلو ډبره نه لیکلي کړو دوه راوړی د ما را باندې سم نه په خدای دې الله دې راکړي دوه نه خدای دې پراخ زما دې بوډۍ له څلور ورکړي باندې خلکو له یې ورکړي تاسو ته یاست شرم څه ګډوډي خو نه چې یو بیا راپسې نارېږي یا لکه ته خو په اوتو بوتو باندې څه دي اوس څوک ښځه مړه کړم څه ځان ته خلاص خدای دې خدای دې په عمر وجني ویم اوسه د مخې نه مې خواچه نور مې درته خود خرابېږي دا ستا مور ده او زه دې پلار یم دا مې مور ده او ته مې پلار یې دا زه منم زما د سر ګلونه یې زما جنتونه یې خو د اخري کار هم ډېر غلط وکړ دا خدای کړی دی ما نه دی کړی خلک یې په پیر بابانو غواړي په جوماتونو کې غواړي او ما د خدای په خپل کور کې دا د جنت میوه د خدای راکړه دا د جنت میوه خدای دې دا میوه چا لم نه ورکړي په دې وخت باندې اوسه پاسه چې مونږ خرابېږي پاسه
پاسا ته لږ بار روزه روپۍ بچي اوبه زما زه به هم زما ما ته که چا ووي زه به پرې خوشحالېږم خفه کېږم خو به خوشحالېږي به پرې خوشحاله شو نو دا ډزې دې ولې کولې د خلکو چې د پړومبي ځل اولاد وشي ناوې ښځې وي نو کوټه زو کې نو خیر دی د خدای ظالمه نو 40 کاله پس د خدای بچی راغی ته د 40 کالو د واده د 10 کالو شو دغه چیلې د کور ته راوتې د اوچه چیلې هېڅ پکې نشته نو که په ما خدای رحم وکړو نو ستا خېږه به پرې راکړم تاله به یې دا زما ښځه پښتنه ده د هغې شته نه خو شکر دی په دې نشته یم صبر دی ښه ځه لاړم نه زه په مخه دې خمره په مخه دې خمړه وځه ته مې سړي زویه ته لا ماته نیغ نیغ کېږي دا د اوسنۍ زمانې اولاد دی ستا دغه ټېډې چیلې نه قیمه الله را باندې په دې عمر رحم وکړه خو زما نه جانه ده لږ صبر وکړه دونه چغې سورې مه وهئ پیدا به خلک کېږي دا څه به وي ته دې هم خولې له لږ ورکړه د بوټي ډډه شه نه به زه ټیکې به ښه زه ورځم لاسم ستړی شوم نه زه ورځم د انګور سره یو دوه خبرې کوم دا ستا دغه له ولې نه راځي ستا د خدمت له ولې چې دا کمبل درته بوټي وسنډي یو پیالې چای درته راوړي که دا به دغلته کور کې مېرمن ته به پیري وکړي د میخې ټول وخوړله هغې خو دې کوټې ته مخ نه دې راولي خاوند لیده چې غوږونه ډک کړو ما به وي سبا انګور ښه دغه ټول نه زیاته شیطانه دوه پړقه ښځه ده ته ډېرې خبرې مه کوه او ځان له زور مه ورکوه که نه ماشاءالله الله دې ښه ساته دا راواچوه او ډېره په ډډه راوړه مه ښه یو بوټي په مزه سم ده قربان خلک به خلک دې سوځېږي خدای وایم چې ته وخاندې که نه نو ما ته هغه پخوانۍ لوبه رایاده شي او ته چې موسکې شي زه وایم چې خدایه ته ټول عمر موسکې وي ډکې ټوپې ملالې سترګې یوارې مو دې قد کړي په بازار کې خرڅوي نه جانانه ډکې ټوپې ملالې سترګې ډکې ټوپې ملالې سترګې یوارې مو دې قد کړي په بازار کې خرڅوي نه جانانه کښېنه خوشحالېږه زه به کېدای شي تم بدله راولم زما الرګي څه شو په تمبلچه کې ما لږ د خوراک د بازاره خرڅ راوړه ډاکټر راته څوی میوه خورئ په دې رسپاله بیوه ښه ده او د وینې کمې دې دې وي نه خفه کېږه مه که نه اوس به دله دونه غوزان راوړم چې تماشې به کېږي خو ګورې چاته به وایې نه هسې نه چې انګور مې درنه خبر شي نه زما څه کار چې زه په هغه کې ولې زه خپله په خپله تبر راچوم څه ته بېغمه شه زه ځمه تا د غم کوم خو لا ولې د انګور نه تپوس کوم چې تا دې راځي ولې نه زه ورپسې لږ ورځمه ورچو پسې د شاپ اوس په د خوښ شي اوس هغه ورسره وکړه یې سړي چې چا ورسره کړي دي دې خو ما لړه پوخ کړو چې د دنیا دا خلک پسه وي موږ له به اوس په سترګو کې دا خلک ګوتې رامنډي په دې سپینه ږیره په دې سپین سر دا د دوی لامې دي دا د دوی کارونه دي که څه ویمه نو یې خوله مې دي د سپو ده ولې تا خو داسې وربوز راچولی دی ویم ورلې خبره مې ورسره وکړه که نه او ورلم خو د هغوی پایاسه اخري وخت دی پلار مې ځان وشرماو دا پرېږده که نه اوس په د مور په سپین سر ماشوم په غېږ کې اغوښتي کله به یې باباګانو له بوځي کله به یې ډاکټرانو له بوځي کله به یې جبې له بوځي کله به یې دم له بوځي دا خلک په څه وایي په هر څه خوشحاله یم خو خفه په دې ما چې زما دې پلار ته وګوره هلکه نو ته خو مشر سړی سپینه ږیره ده په اخري وخت په قبر کې دې خپې دي نو شرمېدلي یا نو دا ډزې څه لګې وایي پلار خو چې دې واورېدلو لکه په اوچه ونه چې بخار راشي او واپس نشي اخو داسې په ګډا شو کونټې هغلته ویشته ټوپک یې راواغېسته هغه لامې یې وکړې چې زه راته ویلی نه شم زه تا نه یو تپوس کوم ته خو ورسره ډاکټر یې لتلې وي نو خو ایسته به یې زما د مور لپاره چمغړک غلی شوي کور ته به یې نه راوسته کور ته به مې نه راوسته هغه یې چیچلې خو د خدای بار تیر کې خدای دې دا اوچ مخ خورې کې هغې خو چې په هسپتال کې واورېدل که نه نو ما ته وی راځي چې منیارې دکان ته ورشو لږ د میک اپ سامان ځان لاړم دا شرم پکې لا پاتې یا پلاره زه به دې خلکو ته څه وایم څه جواب به دې خلکو له ورکوم تا خدای پېکه نو پلار مې نو خیرین درته نشم کولی خو بد دې وایم نو دا خلک په وچې د پلار سپکه وایي ما کړه چې دارونه خویندې راشي دا مور پلار راځي او دې په سپین سر ماشوم په غېږ کې اچولي که نه
نو زه باغوي سره سترګې سینګلوم. هغه خو پرېږده خو ما ته څه لار وښایه زه بار سینګوزم زه به اوس لکه راښځو په کور کې ناست یم خو چې بار وځم نو یو نه یو راپسې رامنډه کي یلکه تاسو که ډاډه زیده سوي نو زه چاله څه جواب ورکړم چاله څه جواب ورکړې خو صفا خبره ورته کوه چې یا به مې ورور شي یا به مې خور شي دا جواب ولا نو ورکړم څه کوې؟ نو بیا به راپسې خلک هغه دی راغی چپ کړه نه زه خو ستاسو ټولې خبرې اورم نه انګورې تاسو ما ته ده ووایه او عزویه ته ما ته ده ووایه که نه چې اخر کار څه چې ګناه مې کړې ده چې تاسو دې خبرې نه اورې تاسو زما په دې باز به داسې خفه یې مونږ پرې نه خفه کېږو خو کار داسې دی چې لږ اوس زه تا ته څه ووایم خوله مې بدې ښکاري ما ته دې خوله بدې مه ښکاره ما د خدای را ستا په ښځه باندې مور باندې او په تا مور زما په ښځه وربل نه دی زما ښځه شکر دی پښتانه ده درنه خوږه ښځه ده د دروغ خاندانه ده خو ستا کارنامې ټیک نه دي ما کارنامې ټیک دي تاسو ښځه او خاوند برنا قصوته او زما په دغه خدای پسې نقطې تو هغه د خدمت هم نه راځي ولې چل څه دی ولې ته مال تنخوا راکې څه چې کارنامې یې کړي دوستي خدمت هم ځان لکه او تا نه یو تپوس کوم څه تاسو په دې عمر کې خو خلک موسیقه لاري ته به شرمېږې نه چې تا به زوی یا لور په غېږ کړې په کوڅه کې به یې ګرځې چې ما د خدای نوسیې دا کړې وي یو چې چیرې نو ستا ته هم څه نشته چې ما لوبه نو چې ما راکړه نو ستا غېږ به پیته کړي ته به یې لوبې ښه زه چې چیلی یم که نه خپلې طریقه تلي دي لکه جرابه چې نچوړ کې او چې ته په پوړي باندې واچې هغه شی دی خو چې اوس الله پې رحم وکړه په تېر وخت د الله د نوم ازار شم زما خو د واده دا څو کاله شو چې دا رحم یې په ما کړو نو څونه به خو ښه به وکنه خو ستا په زړه کې د دنیا کاڼي دي بغزونه دي پکې تا دې ځکه خدای نه کړي ته په دې خپل عمل کې د خدای سوتی نو زما په ښځه پسې اوس اور سپور کېږي پلاره لږ سوچ پدې کړو په دې عمر باندې چې کوم دی نو ستا دا کاټي ټیک نه دي چې تا اوس بچي راوړل نو ته تا ته په دې ځان دومره ښه ښکاري ښه وایي که نه ولې نه یې ګورې نه ولې دا ښه وي ولې بدې تا ته دا تپوس کوم هغه خبرې پرېږده ما له یا الله راکړه یا یې رانه کړه پته نه چې پایېږي که نه پایېږي خدای خبر چې ما له بچي خدای ژوندي راکړي که مړي راکړي خدای دې اړو جم دې درد نه کړي خدای دې زحمت کړي کښېنه زما بچي او زما ښځې ته به ورخېږي نه زما دې په خدای راشه ما مازوې دې کښېنه غلې ولې ولې دې تا له په سوره کې درکړې یا خرڅه شوې یم چې زه به ستا د ښځې خدمت کوم ما د ښځې خدمت پکې څه د دې کور یو مېرمن خبره دی کوم دې پرېږده دې دې غپېږي ته به داسې کار وکړې که نه څوک به غپېږي تا یادوي تا یادوي ستا نشي ګوډي زما دې په خدای قسم دې به ما کې اوس هماغه زما به دې ټیټې ملا پسې ګوډي مزه یو خبره ته کوم نه به د ده خیال ساتي نه به مې د مور خیال ساتي بس تم دقه تکټ توخېږه او کېنو دا څاروي پرېږه او دې پرېږه ویمه مې انګوري یو خبره درته ګوډې کومه تا ته لالیلا وایي بدخورني نوم ایر شو داسې تاسو مینه کې خواږې لیلا نو که ما ته لیلی وایي که نه نو پزې وایي څه ناڅه حسن خو مې شته که نه ته به خپلې ته ورته یار د چینجو بوتل دی ته ورته ولې چې کوم دی شیرباني دی شیرباني تا ته وایي زما لیلا ده شیرباني خو تا ته وایي یوسف خان شیربانو د هغوی میتیانو ته هم نشی رسېدي هلته ته داسې کم دی نو کوس سوی مو نو بیا هېڅ هم نه وی یو خبره مې ته واوره غوړې بدخولني زه به درته ومقه بدخولني زه ته کشمرو میشمرو نه ویم داسې چل دی که نه چې د تنور ډوډۍ به ته پخې نه میخه به تله شي دا سولې به تو غورځې که زما په ښځه دې کار وکړو نو یا به زه یو ممکن ادم تاسو خبرې ځه ورشه داسې چل دی که نه دا دې کوم خواږه ما ته څه پته لګي د سره به درله څه خبرې کوم زما دې په خدای قسم دې پېژه خو چې دا دې کوي تا نه زه یو تپوس کوم که نه تا نه زه یو تپوس کوم عقل خو دې شته که نه شکر الحمدلله د کلي دا خلک په څه وایي داسې کار دی چې دا لازګاډې به د غوږه ونیسي او لاړ شه د میخونه هغه څوټې وغورځوه ښه ځوانجنې خټې کې ښه سم چې بچي راوړی شي دا کارونه به هم کوي دا اوس به بوډاګان راځي تاسو له به شروع اوس به دا له ما پوره کړي دا ستاسو کار دی بوډاګان راځي او په سپین سر به بچي راوړي دقه شرم ته خو نه ګورې دا کار به موس کوې ورشه مور مې راپاسوه سره یې پرېږدې ورشه زما دې په خدای قسم یې که نه تاسو ته خو به
ته به چې زه دوی خدمتګار یم یا د پلار په کور کې اوسېږم دې ته وګوره داسې خشته پرته زه به اوس سمه پاسه پاسه ایا مجنون مړ کړه با پاسه پاسه مجنون پرېږده پاسه 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 د بچو درولو د دې د کار نه ولې زه به په تاسو شرمېږم راپاسه دې خو درېږه ودرېږه چې کېړې خو واچو والله تللې کا کېړی په خپو کو شابه خاوند دلته موږ په شرمونو خدمت والا نه کوي پلش چې تا نه ورکې ولاړې با اے کلنکارې ما ته خو دې پته لګي که نه چې خاوند په دې خوله دې خاوند دوکه کړې دی دغه خوږه خوله باندې ناجوړه ښځې کارنامې هم داسې سره سمې نه دي د کلي دا خلک په څه وي د ګاونډ دا خلک په څه وي ورشه اول ته لانجه جوړه ده ورشه راځه راځه اوس پتا تر دغه راکاږم پت کورنی راځه ما سره به سره راکاږي کښېنه مخکې شه Mira,